اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د حضرت بلال حبشي رضی الله عنه اسلام او تکلیفونه. حضرت بلال حبشي رضی الله عنه مشهور صحابي دی چې د مسجد نبوي همیشه مؤذن پاتې شوی دی. په شروع کې د یو کافر غلامو اسلام یې راوړو چې د هغې په وجه قسم تکلیفونه ورکولی شو. امیه بن خلاف چې د مسلمانانو سخت دشمن و، ده به حضرت بلال رضی الله عنه په سخته ګرمۍ کې د غرمې په وخت کې په توده شګو ستنو تیغ سملاوه او په سینه به یې ورته لویه ګټ کېښودو چې ونه خوځي، او ورته به یې وویل یا په دې حالات کې مړ او که ژوند غواړې نو د اسلام نه واوړه. خو هغه به په دې حالت کې هم احد ویل، یعنې د عبادت لایق صرف یو دی. د شپې به یې په زنځیرونو کې وتاړه او په کوړو به یې وهلو، بیا د ورځې به یې په دې زخمي حالت کې په ځمکه واچولو. نور زیات به زخمي کولی شو چې بېقرار شي، د اسلام نه واوړي، یا ناکلاري کې له توډکولو سره مړ شي. عذاب ورکوونکي به ستړي شو. کله به د ابوجهل نمبر راته، کله د امیه بن خلاف، کله د نورو، او هر سړي به د دې کوښښ کولو چې په تکلیف رسولو کې زر ختم کړي. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دې حالت کې ولیدو، نو په بیا یې واخیستی